زمونږ لمبر دې تا کړه تیره کېنه تا به شنډی ته ویل بیره کېنه او د هر هوښیار نه مې دې پټ لیکلې درته یې وایم یو څو شعره کېنه او تا خو به توت ته بکیاڼه ویل تا خو به توت ته بکیاڼه ویل ستا نه هغه شولو جوړ هیره کېنه او د ظلم غر به دې په سر ګرځوو هوا دې ووته د ټیره کېنه او صابره ورشه لږ پیزیر وکړه مار کړه چنده درله ګیره ملګرو سلامونه ستړی مشي قیوم خان قیوم یم د یوې بلې خپرونې سره زه په ضلع چاهده کې یم او بیا په پړانګو کې یم زما تر څنګ یو ډېر ښه شاعر دی دا مختیار علي صابر دی چې تاسو یې د سوشل میډیا د لاره ښه پیژنئ او دغه رنګ چې څوک هم د پښتو ډرامې ګوري د پښتو چې کوم د واینز کلیپونه دي یا شارټ ډرامې دي نو هغه ملګري هم ډېر ښه پیژني مختیار علي صابر صاحب د ډېر وخت راسې شعرونه لیکي ډېر ښه شعرونه لیکي سنجیده هم لیکي او دغه رنګې مزاحیه شعرونه هم دی لیکي چېرته چې هم د پښتو ادب محفل وي چېرته چې هم ادبي غونډه وي او په هغې کې مختیار علي صابر نه وي یا د دوی شعرونه پکې څوک ونري نو هغه پروګرام نیمګړی وي نن د دوی خواله راغلی یم او دوی مې دلته ګیر کړي هم دي نو دوی نه به شعرونه هم اورو سنجیده به هم اورو او مزاحیه به هم اورو مختیار صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه قیوم صاحب چې تاسو دومره ستړی وکړه تاسو دومره راغلی زه ستاسو یو جهان مننه کوم او تاسو خو چې کوم اعزاز ما له راکړو نو دومره خو نه یم خو دا بهرحال ستاسو هغه مینه ده ستاسو خلوص دی زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ده صابر صاحب ښه یې الحمدلله ژوند ښه روان دی شکر الحمدلله تاسو خو په رزړو کې اوسېدی که نه نن سبا چېرته یې اصل کې دا ژوند چې کوم دی دا یو کښتۍ ده او په دې کښتۍ کې چې کښېنې نو قسمت چې د کوم طرف ته بوځي بس هغه طرف ته سړی لاړ شي نن سبا زه په مجوګي کې اوسېږم او د رزړو نه راغلی یم او بس ژوند دی د ژوند هغه وختونه دې تېرېږي او لیکل کوئ الحمدلله بس لیکل خو کوو نه موږ خو مزاحیه شعرونه ډېر ته پخوا نه دي اورو ځکه چې زه خو د ډېر د وخت نه پیژنم او ډېر ښه ښه شعرونه لیکې خو اوس هم مزاحیه لیکې او که نه هغه اړخ هم پرېښې دی اوس سنجیده ته وړی نه پرېښې مې نه دی خو بس وخت سره چې داسې څه ووینو نو بیا هغه ذهن ته هغه حکه راشي لیکل کوو او هغه ډرامې چې به هم سازولې ډرامې بس اوس په الحال مې لا بندې دي ځکه چې هغه مصروفیت داسې دي که نه چې د هغې د وجې دغه طرف ته هغه توجه نشته بلکل د غریبۍ ژوند شي بیا کورنۍ ستونزې زیاتې شي نو دغه څیزونه پکې نه کېږي الله دې ټولې مسلې هوارې کړه الله دې ژوند هم درکړي او زموږ به خواهش دا هم یو دغې ته سترګې په لار هم یو چې ستاسو دغه ډرامې بیا را شروع شي او موږ ته خوندونه واخلو صابر صاحب خبرې نورې نه کوو شعرونه به وورو جي ولې نه جی وینه مې واخله خال په کېږده خو لږده ووایه وینه مې واخله خال په کېږده خو لږده ووایه د ګل په مخ د وینې خال به چاته څنګه ښکاري او مننه او په ګلابي رخسار سرخي په سرخۍ شنه خالونه په ګلابي رخسار سرخي په سرخۍ شنه خالونه اوس وایه دا د بوډا ټال به چاته څنګه ښکاري ډېر ښه دی او دا زما یو کلام دی چې ځواني لاړه اوس خو پیر شوم که نه راشه ځواني لاړه اوس خو پیر شوم که نه راشه ډېر د عشق کې دلګیر شوم که نه راشه او بادشاهي زما په زړه کوه جانانه بادشاهي زما په زړه کوه جانانه د غمونو دې وزیر شوم که نه راشه او ما کچکول نیولې ستا در کې جانانه ما کچکول نیولې ستا در کې جانانه دیدن غواړمه فقیر شوم که نه راشه او قیوم صاحب دا شعر تا ته ډالی چې هېڅوک نشته چې مې ځان ته رانږدې کړي هېڅوک نشته چې مې ځان ته رانږدې کړي بس دې اوس یتیم یسیر شوم که نه راشه او خوب مې وتښتي دلبره چې رایاد شي خوب مې وتښتي دلبره چې رایاد شي د بلها مودې شوګیر شوم که نه راشه او
زما سترګې په ژړا در پسې سرې دي زما سترګې زما سترګې په ژړا در پسې سرې دي دیدن غواړم شوګیر شوم که نه راشه ما مختیار ته یو ته ښکلې په دنیا کې ستا په عشق کې علمګیر شوم که نه راشه ډېر ښه دی شعر دی چې زمونږ لمبر دی تا کړه تیره کښېنه تا به شنډی ته ویل بیره کښېنه او د هر هوښیار نه مې دې پټ لیکلې درته یې وایم یو څو شعره کښېنه بیا خزانونه ورته وپسخېدل بیا خزانونه ورته وپسخېدل ګلونه بیا شو را برسېره کښېنه او تا خو به توت ته بکایاڼه ویل تا خو به توت ته بکایاڼه ویل ستا نه هغه شو د جوړ هیره کښېنه او د ظلم غر به دې په سر ګرځوو هوا دې ووته د ډېره کښېنه او صابره ورشه لږ پیزې وکړه مار کړه چې نده درله ګیره ډېر ښه صابر صاحب دغه شانته یو څو نوره وی دم نه دی درود نه دی کمال دی ځان ته وساته دم نه دی درود نه دی کمال دی ځان ته وساته او جوړیږي ته شړی نه ګورې شال دی ځان ته وساته او پوښتې نه او پام کوه پخوا کې یقیني اعتباري نه دی پام کوه پخوا کې یقیني اعتباري نه دی پوښتې نه پرېوتې زوړ دیوال دی ځان ته وساته او هغه د اسمان کې بیا ورځې راخورې شولې هغه د اسمان کې بیا ورځې راخورې شولې راغه جوړ باران د په شکال دی ځان ته وساته او دا کم کتونکي چې دی مونږ په شیشه باندې ویني دا هغه ټولو ته ډالې چې شل پکې مړه کېږي شل ته تښتي هره ورځ وروره شل پکې مړه کېږي شل ته تښتي هره ورځ وروره دلته 400 کې هسپتال دی ځان ته وساته ډېره ښه یاره ځان ته وساته دا بیا ووایه شل پکې مړه کېږي شل ته تښتي هره ورځ وروره دلته 400 کې هسپتال دی ځان ته وساته او خیال کوه صابره د منکر سره په لار مزه خیال کوه صابره د منکر سره په لار مزه جوړ کړی به هر ځای کې درته جال وي خور کړی به هر ځای کې درته جال وي ځان ته وساته او دا یو دوه هایکو به راته ووایم چې قصور زمان و خوډه زو شو قصور زمان و خوډه زو شو راځه اشنا چې درته حال ووایم ته وده ما پوکاڼی پړسوله او راته د لرې په خندا شوه لیلا ما وی جوړمینه مې غالبه شوله چې رانږدې شوې لالا څنګه یې مختار صاحب هغه شعرونه خو ورته یاد نه دي هغه چې کال خو به تقریبا ما ته لږ یاد دي چې کال 2012 او هغه زموږ سکول کې هغه پروګرام و بالکل او تاسو پکې څه د واده شعرونه ما پسې ویلي یادم شي چې ما منې کړی هم وی چې ګوره نه به وایي ځکه چې پس هغې کې خو تاسو ته ښه پته وه او تاسو بیا هم شعرونه ووایي چې لږ د وخت او ډېر ژر به خبر شي که داسې شعرونه اوس خو وخت دی که ته تختې نو بس تخته ګنې دا به سر رالي در پسې خښته او نن دې وینم چې غرمې پورې ودی خو سبا به کار لځې ګورې د وخته او خو داسې و چې دا زوی پلار ته وایي چې انتظار نو آخر څومره انتظار وکړم باقي به درته قار وکړم ګنې ما له واده وکړه پلار ورته وایي 12 کاله تېر شو بچی لږ شان انتظار وکړه خبره به زده کار وکړه نو بیا به واده وکړې زوی ورته وایي خیر دی ته انصاف وکړه دا 12 کال دی دیدن زمونږني کېږي په منځ کې مو دیوال دی خلک ورته وایي چې وریانې کېږیوال دی نو چې اورم دا خبرې دا څنګه آخر کار وکړم باقي به درته قار وکړم ګنې ما له واده وکړه پلار ورته په دې ټولو خبرو دې پوهېږم بچې د چا نه یې کمزورې خرڅوه به سلوچي کور چې دی آباد شي چې اسرانې کې پوچې او لاړ شه په تبلیغ کې سیر او زیله بس اقرار وکړه خبره به زده کار وکړه نو بیا به واده وکړې غالبا چې دومره پورې ما ته یاد ډېر ښه دی دا هم ښه دی او ډېر ښه شعرونه الله هم ښه لره او ستاسو مننه کوم چې تاسو وخت راکړو دغه خوندور شعرونه مو راته ووایي انشاءالله بیا به راځو یو بله خپرونه به هم کوو انشاءالله او بالکل زمونږ د طرف نه چې څه وي نو منډه به مو ترړه به مو او کوم زمونږ کوشش به زمونږ دا وي که نه چې دا زاړه ملګري خو هر سړی پېژني خو دا نوي کول کې ډېر ښه او ډېر ښه سوچ والے شاعران را پیدا شوي دي نو دغه ستونزې زیاتې کوي چې دغه خلکو ته انشاءالله دغه ملګرو سره وخت په وخت باندې او په نمبر مرکې کوو تاسو به ملګرتیا را سرې وي ډېره مننه